الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. پوره او کال مخکې په همدې نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په حضور کې یو تاریخي تړون لاسلیک شو چې له مخه به د افغانستان اشغال پای ته رسیږي او یو ځواکمن خپلواک او اسلامي حکومت جوړېدو ته لاره هواري. په همدې مناسبت مو د اسلام په تاریخ کې ځینې هغه تړونونه رااخیستي چې په بیلابیلو وختونو کې د اسلامي حاکمانو او کافرانو ترمنځ شوي دي. اگر چې اسلام د انسانیت لپاره همیشه د امن ترقی او سوکالی دین دی، اسلام د ټول نړۍ لپاره رحمت دی، اسلام د بشپړې ډاډمنې او پر امن ټولنه پر رامنځته کېدو باور لري، داسې ټولنه چې هر وګړي ته خپل حقونه ورسیږي. خو بیا هم د کافرانو سره ډېر تړونونه کړي دي. که د اسلام په تاریخ یو نظر واچو موږ ته به څرګنده شي چې اسلامي تاریخ کې څومره وسلوالې مبارزې او جهادونه شوي، هغه د کافر له ذات سره د دښمنۍ په اساس نه دي شوي، بلکې د کافر د یرغل په مقابل او یا د اسلامي دعوت پر وړاندې د هغوی له لورې جوړو شویو خنډونو له منځه وړلو لپاره شوي دي. له همدې امله چې اسلام پر جګړه ټینګار نه کوي، نو که د کافرانو له لورې سولې او خبرو ته د راګرځېدو خبره وشي، نو د الله تعالی حکم دی چې تاسې هم د خبرو لار غوره کړئ. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله انه هو السمیع العلیم. د اسلام په تاریخ کې کافرانو سره ډېر تړونونه شوي دي او همدا تړونونه دي چې موږ ته د مذاکراتو او خبرو په مهال د وصل او فصل نقطې راخي. د اسلام په پیل کې چې کله د زور له لارې کافران د اسلامي دعوت په مخنیوي کې پاتې راغلل، نو دوی هڅه وکړه چې رسول کریم علیه الصلاة والسلام سره د خبرو له لارې دا ستونزه چې مکه کې جوړه شوې حل کړي او یو سولې ته سره ورسي. په همدې موخه دوی څو کرته د رسول کریم علیه الصلاة والسلام تره ابو طالب ته جرګې واستولې او د دې سولې د کېدو غوښتنه ورڅخه وکړله. په وروستی ځل د مکې د مشرکانو یو وفد ابو طالب ته ورغی او د یو غوس او پرېږنده جواب غوښتنې ځنې وکړله او ابو طالب ته وویل موږ څو ځله درنه وغوښتل چې د وراره د کارونو مخنیوی دې وکړه، خو تا سر پسې ونه ګرځاوه. اوس موږ د الله تعالی په نامه قسم کوو چې نور صبر نشو کولی، هغه زموږ پلانونو ته کنځلې کوي، په عقل او پوهې پرې خاندي، زموږ په خدایانو ملنډې وهي او موږ ورته همداسې ګورو. یا د وراره لاس ونیسه او که نه موږ مجبوریږو چې داسې جګړه وکړو چې یو لوری پکې خامخا فنا شي، یا به موږ فنا کیږو او یا به تاسو. ابو طالب چې د مکې د کافرانو دا سخت دریځ ولیدله، رسول کریم علیه الصلاة والسلام یې راوغوښت او هغه ته یې ویل ای وراره، د مکې د قریشو ټول مشران ما ته راغلي وو او داسې خبرې ما ته وکړه، اوس نو زما او د خپل ځان غم اخره، داسې درون پیټه زما په اوږو مه رااچوه چې زه بیا نشم غلی، ته د قوم سره یو سوله وکړه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم پوه شو چې تره مې زما له ملاتړه ستړی شوی دی او نور نه غواړي چې زما ملاتړ وکړي او د کافرانو یرغلونو په مقابل کې راته ودرېږي. نو رسول الله په ډېره ډاډمنه لهجه ورته ویل کاکا جانا، په الله قسم د اسلام دښمنان مې که په ښي لاس کې لمر او کیڼ لاس کې سپوږمۍ راکېږي او په بدل کې د دې ستر کار پرېښودلو غوښتنه رانه وکړي، زه به تر هغه دا کار نه پرېږدم چې یا اسلام ځواکمن نشي او یا مې په دې لاره کې خپل سر لاړ نشي. زه سوله نه کوم، زه دوی سره یو ستونزه چې دوی رانه وړی چې حل شي زه په دې طریقه نه حلوم.
ولې ځکه چې رسول الله پیدا چې زما د بعثت مقصد او مخه له لاسه ځي. او بیا یې تره ته هم ویلې چې ای تره ته که زما ملاتړ نه کوې مه یې کوه. او په دې سره رسول کریم علیه الصلاة والسلام په ژړا او اوخلنو سترګو د خپل تره نه روان شو. په دې ټیم کې ابو طالب اگر چې کافر و د هغه د حمیت او د غیرت وینې په جوش کې راغلی. ویلې چې وراره بیرته راوګرځه، ته چې څه غواړې هغه کوه او څه چې وایې هغه وایه، په الله قسم یوازې دې نه پرېږدم. د مکې مشرکانو یو ځل بیا هڅه وکړه چې د رسول کریم علیه الصلاة والسلام دعوت بند کړي. نو د دوی یو مشر عتبه بن ربیعه د رسول کریم علیه الصلاة والسلام مخې ته حاضر شو او غوښتل چې د څه دنیوي امتیازات په بدل کې رسول الله د دعوت نه راوړي. رسول کریم علیه الصلاة والسلام ته راغی او ورته وویل ای محمد، دې دعوت په خاطر که ته زموږ نه مال غواړې یا ستا مقصد مال ډیرولي او ځان شتمن کولی، نو موږ به دومره مال به درکړو چې مکه کې به تر تا بل شتمن څوک نه وي. او که عزت غواړې خپل مشر به دې وټاکو، که پاچاهي غواړې پاچا به دې کړو، او که ښځه غواړې تر ټولو ښایسته نجلۍ به درته په نکاح کړو. او که دا خبرې چې تا شروع کړي چې زمونږ بتانو ته بد ارادې وای، دا د کوم بیمارۍ د وجې نه ته کوې، نو موږ به د علاج وکړو، ته دا کار پرېږده او موږ سره صلح وکړه. رسول کریم علیه الصلاة والسلام دا وړاندیزونه ټول رد کړ، وایي نه منل ورسره، اگر چې دنیوي اعتبار سره ډېر غټ غټ شیان پکې وو. وجه دا وه چې دغه وړاندیزونه د رسول کریم علیه الصلاة والسلام د بعثت له موخې او اسلامي ارزښتونو سره په ښکاره ټکر کې وه. بیا د مکې د 14 کلن ژوند نه وروسته کله چې رسول کریم علیه الصلاة والسلام مدینه منورې ته هجرت وکړ او مدینه منوره کې مختلف قومونه اوسېدل چې یو غټ قوم پکې د یهودو، دوی په عقیده کې زموږ نه مخالف او په عنعناتو کې د اسلام او د مسلمان نه مخالف ول. نو هلته یو بل ټکر راغی. نو رسول کریم علیه الصلاة والسلام نه غوښته چې دلته یو بله جبهه د جنگ شروع کړي، هماغه د قریش سره چې کومه د مخالفت جبهه وه هغه وساتي. نو دلته د یهودیانو سره د متارکې یو تړون لاسلیک چې په تاریخ کې هغه ته میثاق مدینه وایي. او وجه یې دا وه چې دا تړون د اسلام په نفع، د اسلام او د مسلمانانو ارزښتونه او اقدارو ته پکې فایده او ګټه. رسول کریم علیه الصلاة والسلام یهودو د سر او مال د خوندي کولو ډاډ هغوی ته ورکړله او ځینې شرطونه یې په هغوی هم کېښودله. د هجرت په 6 کال رسول کریم علیه الصلاة والسلام خوب ولیده چې د مسلمانانو سره یو ځای حرم ته ځي او د بیت الله نه طوافونه کوي، چونکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوب هم د وحی حیثیت لري. دغه خوب مسلمانانو ته وویل او مسلمان ته زیری یې ورکړه چې 6 کالونه بعد مونږ عمرې ته ځو. د مکې خلک ډېر خوشحال شول، کوم مکې خلک چې مدینه کې اوسل مهاجرین چې ډېر موده پس به د خپل وطن لیدو ته لاړ شو او عمره به هم وکړو. نو رسول کریم علیه الصلاة والسلام د 1500 صحابه کرامو سره یو ځای د عمرې په نیت باندې مکې مکرمې ته روان شو. خو قریشو د رسول الله او د هغه د ملګرو مخه ونیوله. رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه غوښته چې د عمرې په سفر کې د مکې د مشرکانو سره یو جنگ وکړي. کوشش وکړه چې دغه مشکل د خبرو د لارې نه حل کړي. حضرت عثمان راوغوښته او مکې مشرکانو ته یې واستوله چې ورشئ د مکې مشرکان پوه کړه چې موږ جنگ ته نه یو راغلي، زموږ هدف یوازې عمره کول دی او بیرته ځو. د مکې مشرکان هغوی هم پوه شول چې په جنگ کې زموږ هم فایده نشته، نو دوی خپل څو نمایندګان رسول کریم علیه الصلاة والسلام حضور ته واستوله چې د سولې یو تړون لاسلیک شي. خو ډېر نمایندګان بیرته ناکامه لړل. په پای کې سهیل بن عمر د قریشو په نمایندګۍ راغی او چې کله رسول کریم علیه الصلاة والسلام د لرې نه ولیدله، وی فرمایل
چې الله تعالی کار آسان کړل، ځکه د سهیل په نوم کې آسانتیا ده. او رسول الله دا خبره مو کړه چې اوس روغتیا قریش او سوله ما سره غواړي. نو سهیل راغی او رسول کریم علیه الصلاۃ والسلام سره د سولې په اړه ډیر بحثونه وکړل. په پای کې دواړه په دې موافقه وکړه چې دغه سوله به ولیک او دا سوله به په لیکلې بڼه زموږ تاسو منځ کې یو د سند په حیث پاتې شي. رسول کریم علیه السلام دلته پوه شو چې په دې سوله کې زموږ فایده ده او د اسلام اقدار ته پکې ارزښتمن او ډیر قیمتي فایده رسیږي. نو دې سولې لپاره زړه ښه کړله. حضرت علی رضی الله عنه راوغوښتله او د دې سولې د لیکلو امر ورته وکړله. په دې سوله کې بظاهر رسول کریم علیه السلام ډیر تنازلات هم وښودله، ځکه چې هغه تنازلات د اسلام او د بعثت د مقصد سره په ټکر کې نه و. یو د دغه تنازلات نه دا دی چې کله حضرت علی صاحب د سولې د کاغذ په سر کې ولیکله چې بسم الله الرحمن الرحیم، سهیل بن عمرو باندې انتقاد وکړه چې رحمان الرحیم موږ نه پیژنو، رحمان الرحیم په مکه کې نشته. د مشرکانو په طرز ولیکه چې بسمک اللهم. رسول کریم علیه الصلاۃ والسلام حضرت علی ته ویل چې همداسې ولیکه. بیا حضرت علی صاحب د بسم الله نه وروسته ولیکله چې دا معاهده د سهیل بن عمرو او د محمد رسول الله ترمنځ طی کیږي او لیکل کیږي. سهیل بن عمرو بیا انتقاد وکړه چې نه داسې مه لیکه، ځکه ته د پیغمبر په صفت موږ نه پیژنو او نه د منو د پیغمبر په صفت. که چېرته موږ د پیغمبر په صفت ته ومنو بیا د کعبې نه دې ولې منې کوو او ولې جګړه در سره کوو؟ داسې مه لیکه، بلکې خپل نوم او پلار نوم ورسره ولیکه بس. رسول کریم علیه السلام دلته بیا تنازل وکړله. حضرت علی ته وایي چې محمد رسول الله لفظ ورنه لري، که صرف محمد بن عبدالله ولیکه. حضرت علی صاحب انکار وکړه او بیا خپل رسول کریم علیه السلام دغه الفاظ په خپله ولیکله. همدا سوله ډیر فائدې او ډیر زیات د اسلام د پرمختګ باعث او د دې صلح مهم بندونه دا چې قریش به راتلونکي کال د رسول کریم علیه السلام د حرم په حرم کې د ترولو اجازه ورکړي او مسلمانان به چې کله بل کال عمرې ته راځي په 3 ورځو کې به د عمرې مناسک خلاصوي. همدا رقم بل بند کې راغلی و چې که د قریشو نه کوم کس مسلمان شي او مدینه منورې ته لاړ شي، مسلمانان مکلف دي چې بیرته واپس کړي، او که د مدینه منورې نه یو څوک مکې ته راشي او کافر شي نو موږ نه یو مکلف چې هغه بیرته مدینې ته واستوو. بظاهره دغه بندونه د مشرکانو په ګټه ښکاره کېدله، خو دا په حقیقت کې د فتح یو لوی پیشخیمه شوله او د مسلمان منځ کې اوله کې یو قسم د تشویش جوړ کړله. حتی حضرت عمر چې یو قوي او د اسلام یو ستر خلیفه ده، هغه هم په شک شوبه کې وغورځېدله. ابوبکر ته راغی، وایي ابوبکره موږ ته رسول الله نه ویلي چې ما خوب ولیدله چې زه د کعبې او د بیت الله نه طواف کوم، دا خو اوس بیرته مونږ ځو. ابوبکر هغه ته ویلي چې عمره هغه د الله رسول دی، موږ د هغه خبره منو. نو دا خبرې خو ورسره نه ده کړی چې سږ کال به موږ طواف کوو، یا وخت به راشي چې موږ به طواف کوو او ستا زړه به د بیت الله په لیدلو باندې یخ کېږي. همدغه صلح ته الله تعالی په قرآن کریم کې د فتح مبین نوم ایښی دی او دا ایتونه الله تعالی نازل کړله: انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. د دې صلح نه وروسته رسول کریم علیه السلام د نورو قومونو سره هم صلح کړی دی. د نجران علاقه کې نصارا اوسېدل، هغوی سره هم رسول کریم علیه السلام صلح کړی او یو معاهده ورسره لیکلی و، ځکه چې په دغه معاهده کې د اسلام ارزښتونه ته پکې فایده وه. همدا رقم د بني زمره د قبیلې سره هم یو صلح لیکلی و، د بني مدلج د قبیلې سره هم صلح کړی و. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تر وفات وروسته د حضرت عمر صاحب په زمانه کې چې کله بیت المقدس د عیسایانو په قبضه کې وه او هغوی غوښتله چې موږ دا مسلمان تسلیموو، خو موږ سره به یو معاهده لیکي او دا معاهده به د مسلمانانو خپله مشر لیکي موږ سره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپل نفس نفیس د مدینه منورې نه سفر شروع کړل او بیت المقدس ته لاړ او د عیسایانو سره یو معاهده ولیکله.
په هغه مایده کې دا راغلو چې د بیت المقدس اوسیدونکي د سر او مال حفاظت د مسلمانانو په ذمه ده. د هغوی مالونه، سرونه، ودانې به محفوظي، البته د اسلامي حکومت شرطونه به هم مني. د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د مصر والی چې عبدالله بن سعد نومېدله، هغه د سودانیانو سره یو کلک د حبشې د خلکو سره یو سخت جنگ وکړله، او د سخت جنگ نه وروسته سودانیان عبدالله بن سعد ته اطلاع ورکړله چې موږ صلح ته تیار یو، موږ سره صلح وکړه. عبدالله بن سعد د هغوی دا غوښتنه ومنله او د صلح یو تړون هغوی سره وکړله، او دا تړون تر 600 کالو پورې دواړه طرفه رعایت کوله او منله. د حضرت معاویه رضی الله عنه په زمانه کې د قبرص د خلکو او د مسلمان په منځ کې یو معاهده وشوله چې یو بل سره به کار نه لرو، یو بل به حمله نه کوو. خو د قبرصیانو طبیعت هغه چل اولو او څو کاله وروسته دا معاهده ماته کړله، او معاهده چې مات کړه حضرت معاویه صاحب د هغوی په خلاف یو جنگ شروع کړله، او د هغه جنگ نه وروسته قبرصیان وټکول ځکه چې هغوی د معاهدې خلاف ورزي کړې وه او قبرص مکمل فتح کړه. همدا رقم د اسلام په تاریخ کې چې کله موږ یو نظر واچو د اموي او عباسي خلافتونو او بیا د صلاح الدین ایوبي رحمه الله په زمانه کې، او بیا د هغوی نه وروسته د عثماني خلافت په زمانه کې هم ډېر تړونونه د مسلمانانو او د کافرانو ترمنځ شوی دی چې د تاریخ په کتابونو کې ټول درج دي. نو که چیرته دغه ټول تړونونه ته په دقیق نظر سره وګورو، موږ ته دوه عمده نقطې مخې ته راځي. اوله نقطه، د دغه تړونونو پر مهال اسلامي واکمنان د دینی ارزښتونو او معتقدات په برخه کې هیڅ راز تنازل او بېغوري نه دی کړی. دا ډیره مهمه نقطه ده چې اوس هم باید چې هر چا سره تړون کیږي دغه نقطه باید پکې خامخا وي. دومه نقطه چې هغه د دغه تړونونه موږ ته راښکاره کیږي هغه دا ده چې مسلمانان په بشپړه توګه په خپلو تړونونو او تعهداتو باندې ژمن پاتې شوي دي، او همدا په نړیوالو اړیکو او د ډیپلوماسي په میدان کې د مسلمان د بریا ستر لامل دی. اوس چې کوم توافقنامه د اسلامي امارت او د امریکا متحده ایالاتو تر حکومت ترمنځ شوی دی، نو موږ هیله لرو چې د دوحې تړون چې زموږ دینی او ملي ارزښتونه پکې رعایت شوي دي، دواړه طرفونه ورته ژمن پاتې شي، او دا تړون د سولې لپاره یو پیشخیمه او یو مقدمه ثابته شي، او په دې ترتیب زموږ هیواد کې یو تلپاتې سوله، یو دایمي سوله راشي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صدق الله العظيم. ډیرو درنو او قدرمنو حاضرونو، مشرانو، همزولو او کشرانو، موږ او تاسو نن ورځ دلته د یوې تاریخي شیبې د تجلیل او یادښت لپاره راغونډ سوي یو. که څه هم د موقع تقاضا خو دا ده چې دلته باید د فاتح او مغلوب لوري ترمنځ تفکیک وکړل شي، مګر تر دې قضاوت فی الحال موږ تیریږو او دا پریکړه ځمکنیو واقعیتونو او راتلونکي تاریخ ته پرېږدو. دا ځکه چې بشري فطرت دا دی چې شکست خورده هم ډیر وختونه د بریا دعوه لري. انګریزي استعمار په خپل ځام دا نه تعبیروي چې د افغانانو د تورې په وړاندې شکست خوړلی او د امپراتوري زوال له همدې ځایه پیل شوی، بلکې وایي چې په خپله خوښه د ډیورن لاین او بیا د هندوستان د ویشلو د یو توافق په پایله کې له دې سیمې پښې سپکې کړي. روسان هم وانمود کوي چې دوی د جنیوا د تعهد په اساس له افغانستانه وتلي. عیناً همدا خبره ښایي نن سبا هم زمزمه شي چې ګویا راغلي فقط د همدومره مودې او همدومره اهدافو د ترلاسه کولو لپاره راغلي وو. مګر زمینی حقایق بیا بیل څه وایي چې هر باشعوره وګړی یې ادراک کولی سي. دلته زموږ هدف د هغو مفاداتو ذکر کول دي چې د دوحې د تړون د لاسلیک وروسته
د هغه په تنفیذ کې جانبینو ته رسیږي. خو د دې لپاره لومړی یوې ځغلنده کتنې ته اړتیا شته چې امریکا څنګه دلته راغله، څه یې غوښتل، څه یې وکړل، څه یې ترلاسه کړل او څنګه بالاخره د دوحې تړون رامنځته شو. د 11 سپتمبر پیښه په نیویارک کې رامنځته شوه. علل یې چې هر څه او عوامل چې هر څوک وو، خو سزا یې افغانستان، عراق بلکې ټول اسلامي نړۍ ته ورکول شوه. امریکایانو چې په لومړیو کې څنګه اټکل کړی وو، پایلې یې له هغه نه بالکل 180 درجې برعکس او منفي راووتې. څومره مالي، ځاني او سیاسي زیان چې امریکا د افغانستان په جګړه کې لیدلی، شاید د دوی د راتلونکو نسلونو لپاره د تاریخي شکستونو یو نمونه جوړه شي. سره دې چې افغان ولس هم په اور کې د ژوندي سوځولو تر حده وځوراوه. د امریکا او د دوی د لویدیځو ائتلافیانو له لاسه د نړۍ زیاتره بشریت ته، عموما مسلمانانو ته، خصوصا افغان بیچاره ولس ته دا نړۍ د اور په سره تبوی بدله شوه. 21مه پیړۍ پر هغوی په داسې حال کې رادبره شوه چې امریکا فقط اټم بم نه دی ورباندې کارولی، نور یې تر هغه لاندې د مور پلار په نامه نیمه اټمي او فارس فورس بمونه او نور هر ډول بیولوژیکي او کیمیاوي وسلې ورباندې وکارولې. د اوبو پر ځای د انساني وینو ویالې وبهولې. سوکالۍ او آرامي ترې ولوټله. د وطن پالنې احساس لرونکي انسانان یې د ګوانتانامو غوندې وحشي جزیرو کې بند کړل. د ازادۍ ورکولو پر ځای ځینې وګړي د زور، زر او ډالر په مټ وپلورل، تر ننه د غلامانو په څیر کار ترې اخلي او د خپلو خلکو پر ضد یې جنګوي. خلاصه دا چې د وخت استعمارګران هم ظلم کوي، وحشت کوي، یرغل کوي، د نورو خپلواکي له منځه وړي، عزت او کرامت یې لوټوي، بشري حقونه تر پښو لاندې کوي، مالی استثمار کوي، وژنې او ربړونې کوي، خو له دې هر څه سره سره ځان عادل او منصف هم ګڼي. هوښیاران وایي په ظالمانو کې تر ټولو بدترین ظالم هغه انسان دی چې له ظلم کولو سره سره ځان بیا هم عادل، منصف او مظلوم ورته ښکاري. لکه قرآن کریم چې یې ښه تصویر وړاندې کړی: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. کله چې دوی ته وویل چې فساد مه کوئ، دوی وایي موږ خو تر هر چا مصلحین یو. بهرحال د افغانستان هغه خونړۍ جګړه چې د 2001 کال په اخر کې د اشغال له امله رامنځته شوه، دا جګړه یوې لسیزې ته په نږدې کېدو وه چې امریکایي کارپوهان له خپلې جنګي ستراتیژۍ څخه مایوسه شول. هڅې یې پیل کړې تر څو د اسلامي امارت له لوري همیشه وړاندیز شوې فارمولې مذاکراتو ته مراجعه وکړي او په دې توګه له ناګټونکي جنګ نه داسې ځان خلاص کړي چې ورسره یې نړیوال وجاهت هم یوه اندازه خوندي وي. ظاهره خبره ده چې داسې یو کامیاب اپشن دوی فقط د مذاکراتو پر میز موندلی سوای. له همدې ځایه وه چې د 1.5 کال اوږدې مودې خو کامیابو خبرو اترو په پایله کې د امریکا او اسلامي امارت ترمنځ د دوحې تړون په نامه د اشغال د خاتمې توافقنامه لاسلیک سوه. دا چې دا توافق د جانبینو مخصوصا د امریکایي جانب لپاره څومره بدیهي ګټې لري، په دې کې خو هیڅ شک نشته. نه ورڅخه انکار کېدای شي چې د جنګ پر ځای مسأله په خبرو حل کېږي. امریکایان او ائتلافیان بیرته خپلو وطنونو ته ستنېږي، د مرګ له صحنې ځان باسي، هم خپل ژوند ژغوري او هم له هغه بشري جنایاتو لاس اخلي چې د بېګناه افغان ولس په قتل عام سره یې دا 20 کاله ترسره کول. دا راز له بې شمېره جنګي مصارفو او د وسایلو له بېخرته استهلاک څخه خپل هیوادونه ساتي. دا خو هغه بدیهي ګټې دي چې انکار ورڅخه ناممکن دی، مګر هغه عمده او سترې ګټې چې امریکایانو د نظامي تیري په اراده، د یرغل په ابتدا او بیا د اشغال په دوام کې غوښتل ترلاسه کړي، طبیعي ده چې هغه به له لاسه ورکوي. اما یو ښه بدیل یې موندلی شي، خو فقط د دوحې د تړون د تنفیذ له لارې، نه د جګړې او اشغال د دوام له طریقه. امریکا چې په پټو سترګو پر افغانستان برید کاوه، هیڅ ډول سازش او نرمي یې نه منله. ښکاره خبره ده چې د دوی ستراتیژیک استعماري اهداف ډیر اوچت ول. د ترلاسه کولو لپاره حالات هم مساعد ورته برېښېدل، ځکه چې د برید لپاره یو پلمه په لاس ورغلې وه، که څه هم کمزورې بهانه وه، او د طالبانو حکومت ډیر کمزواکه ورته ښکارېده. لہذا د افغانستان په اشغال کې د هغوی تقریبا نیمه اسیا مستعمره کولای شوای. د نیمه اسیا ولکه کول ظاهره خبره ده چې د امریکا د واک غځونې او زبرځواکۍ لپاره سره لاسه وروړنه وه. خو له عواقبو یې دومره ناسنجیده و چې د امریکایي کارپوهانو له اوسني ندامت نه څرګندېږي چې دوی که دا جګړه د نیمې لسیزې لپاره هم متصوره کړې وای، ممکن هیڅ برید نه وای کړی. خو اوس دوی 2 لسیزې په جګړه کې داسې ښکېل پاتې شول چې هیڅ تصور یې نه کاوه. مالی او ځاني تلفات یې دومره وګالل چې د دوی خپلې ادارې په اړه داسې وایي:
د مثال په ډول د امریکا د ټیکس یا ګمرکي محصولاتو د ادارې یو راپور وایي چې هغه امریکا چې یو وخت یې په پرله پسې توګه په هره یوه ثانیه کې $952 ګټل، ولې اوس یې د ګټې پر ځای زیان ته مخه کړې. د جګړې له کبله د هرې ثانیې په تېرېدو $211 مالی زیان ورته رسیږي، ځکه چې د دوی په وینا د امریکا د جنگ د هرې ورځې پوځي مصارف له 25 نه تر 28 میلیونه ډالرو پورې رسیږي، چې په 2 لسیزو کې دومره لوی مصارف خورا ملا ماتونکي ثابتېدای شي. د الجزیرې د 2014 کال د یو راپور په اساس په 1.5 لسیزه کې د امریکایي یرغل له لاسه په افغانستان، عراق او نورو سیمو کې 600,000 پوځي او ملکي وګړي طلب شوي دي. تر 7 میلیونه زیات وګړي مهاجرت او بیکورۍ ته اړ شوي، او په همدې موده کې امریکا ته تر $14 ټریلیونه مالی زیان رسېدلی. نو د دې ټولو تخمیني او سرسري احصایو ته په کتو سړی دې نتیجې ته رسېدای شي چې امریکایي واکمنو ډېره ناسنجیده پرېکړه کړې وه چې پر اسلامي نړۍ خصوصا پر افغانستان یوه ناروا جګړه پیل کړه. داسې یو بې هدفه او ناکامه جګړه چې اوس دوی پخپله په دې باور دي چې هېڅکله به د ګټلو خوب رښتیا نه شي. لکه څنګه چې مو یادونه وکړه چې اوس امریکایي واکمن پخپله هم پر خپله پرېکړه ندامت ښیي. د بیلګې په توګه به یوه وړه خبره درته ذکر کړم. د 2019 کال د مۍ په میاشت کې د امریکا د کانګرس 2 غړي چې انګریزي نومونه یې داسې دي، والټر بي جونز او جون ګرام انډي، د کانګرس د ودانۍ پر مخ د تصویرونو یو اوږد لیست راوځړوه. په دې لیست کې 568 وژل شوي سمندري پوځیانو عکسونه وو. دا تقریبا ټول د یوې سیمې یعنې یوې ولسوالۍ خلک وو، د کومې ولسوالۍ چې د کانګرس د غړي دغه غړی والټر جونز هم اوسېدونکی وو، او دا پوځیان ټول د افغانستان او عراق په جګړه کې وژل شوي وو. د کانګرس دغه غړي چې ارتودوکس عیسایي دی له خپلو نورو شریکانو سره په ګډه خبري غونډه راوغوښتله او خلکو ته وویل، وایي زه تر هر څه وړاندې له الله څخه غواړم چې ما وبخښي، ځکه وایي ما ډېره غلطه فیصله کړې وه چې بوش ته مې پر افغانستان او عراق د جګړې په حق کې رایه ورکړه. دوی وویل موږ به نور د کانګرس له لارې داسې قانوني هڅې پیل کړو چې نور د امریکا د ولس مالیې په افغانستان کې پر پوځي عملیات ونه لګېږي. والټر جونز په ژړا د هغه 568 وژل شوي عسکرو لیست وکتل، وی ویل دا ټول زما د سیمې زما د ولسوالۍ وژل شوي ځوانان دي. موږ ډېره ستره تېروتنه وکړه چې د خپل ځوانان مو مرته ولېږل. د کانګرس د غړو دا خبرې او دا واقعه موږ د یوې بیلګې په توګه ذکر کړه. په امریکا کې هم اوس لوی اکثریت پر خپلو استعماري جګړو پښیمانه ښکاري او ځان تاواني ګڼي. کله چې دوی خپل اعتراف کوي چې د یرغلونو نه یوازې دا چې د دوی هغه ستراتیژیک اهداف نشي ورته ګټلی، بلکې برعکس تر اټکل پورته اخلاقي، مالی، ځاني او د حیثیت زیان ورته واړوه او دوام یې نور هم نقصانات ورته زیاتولی شي. نو طبیعي ده چې بدیله لاره یې همدا تړون او تفاهم دی چې دوی له ناکامې جګړې خلاصولی شي. دا چې د دې تړون له طریقه به د دوی لویه بدیله لاسته راوړنه څه وي په لاندې ډول ذکر کولی شو. امریکا ورسره د ناټو موجوده اطلاف په حیث د یو زبرځواک د تاریخ په اوږدو کې د دې لیوالتیا لرله چې په جنوبي او منځنۍ اسیا کې داسې ریښې ولري چې د خپلو بالقوا یا بالفعله حریفانو په سترګو کې تیره اغزی ثابت شي، او یا لږ تر لږه د خپلو حریفانو د پراختیا غوښتنې په مخ کې دفاعي خط ولري. خو دا کار هیڅکله ورته ممکن نشو. فقط یو ځل چې د شوروي یرغل په وړاندې د مجاهدینو په مالی، تسلیحاتي او اخلاقي ننګه کې لویدیځوالو ته دا زمینه مساعده شوه، خو هغه هم نیمګړې، ځکه چې د هغه وخت د جهادي مقاومت سره د امریکا او غرب دوستانه هم پر 2 مخې بنا وه. تر بریا وروسته یې نه یوازې د مجاهدینو سره ډیپلوماتیک روابط ونه ساتل، بلکې د تخریب او فاصلو پیدا کولو او کمزوري کولو لاره یې ونیوله. له همدې ځایه وه چې بیا هم د امریکا او لویدیځ هغه اساسي ارمان پوره نه شو او په دې سیمه کې له هر ډول مؤثر شتون څخه ځان بې برخې باله، تر دې چې د 11 سپتمبر د واقعې په پلمه د عملي هجوم پرېکړه وکړه. عملاً یې دې کار ته راودنګل چې پس له 12 لسیزو هغه هم ناکام برېښي. اوس که دوی بیرته د مخکنیو تېري کوونکو په څیر او د خپلو تېرو اشتباهاتو په تکرار سره عقب نشیني کوي، ممکن تر پخوا زیات د خپلو ارمانونو په ترلاسه کولو کې پاتې راشي. خو که چیرې د دوحې د شوي تړون په پوره تنفیذ سره د یو ډیپلوماتیک سیال او بشري دعویدار په توګه چلن وکړي، ښایي چې دا کار یې د هغه ارمان په ترلاسه کولو کې اغیزمن ثابت شي چې دوی په سیمه کې خصوصا په افغاني جغرافیه کې پلټه کول. البته په دومره واضح توپیر چې پخوا به یې په استعمارګرانه، 2 مخي، استخباراتي، غیر بشري او غیر ډیپلوماتیک شکل ترلاسه کول غوښتل، او همیشه به
له ناکامۍ سره مخ ول. خو اوس به یې د دې برعکس د یو بشري ډیپلوماتیک سیال په توګه دومره اغیزمن شتون وي چې هیڅ کله به دا جغرافیه نه د دوی د ګټو خلاف کاریږي او نه به دوی ته د پخوا په شان د دې زمینه مساعده وي چې نور ورځ خطر محسوس کړي. او دا واقعیت دی ځکه چې اسلامي امارت پر همداسې یو رښتینی سیاست باور لري او په همدې کې د خپل هیواد، خپل ولس او خپل راتلونکي بقا ویني. ومن الله توفیق. ستاسو له توجه څخه یو جهان مننه. چی لشکر و زیبا چی نامدار امارت، کاسبی این همه افتخار امارت، کاسبی این همه افتخار امارت. چی لشکر و سپاه چی نامدار امارت، کاسبی این همه افتخار امارت، کاسبی این همه افتخار امارت. دافعین وطن ضد کفر و فساد، جیوشی با ایمان مسلکیشان جهاد، جیوشی با ایمان مسلکیشان نجات. صاحب مقامات پر اسرار امارت، کاسبی این همه افتخار امارت، کاسبی این همه افتخار امارت. چی لشکر و سپاه چی نامدار امارت، کاسبی این همه افتخار امارت، کاسبی این همه افتخار امارت. قربانی بدادن در دفاع این دین، ثبت شد در تاریخ از شما در یقین، ثبت شد در تاریخ از شما در یقین. زنده باد این چنین کام و کار امارت، کاسبی این همه افتخار امارت، کاسبی این همه افتخار امارت. چی لشکر و سپاه چی نامدار امارت، کاسبی این همه افتخار امارت، کاسبی این همه افتخار امارت. در این قرن اخیر پیروزی شما بود دستاوردی کامیابی شما، بود دستاوردی کامیابی شما. همه از هانتان پاسدار امارت، کاسبی این همه افتخار امارت، کاسبی این همه افتخار امارت. چی لشکر و سپاه چی نامدار امارت، کاسبی این همه افتخار امارت، کاسبی این همه افتخار امارت. پایان گشت این اشغال با عهد و سیاست، منالت بلوب و افکار این ملت، میبالد بلوب و افکارت این ملت. افتخار بزرگ این اقشار امارت، کاسبی این
همه افتخار امارت، کاسب این همه افتخار امارت. چه لشکر و سپاه چه نامدار امارت، کاسب این همه افتخار امارت، کاسب این همه افتخار امارت. ذکاوت شما بی‌نظیر در جهان، با امضای پیمان شما دادین نشان، با امضای پیمان شما دادین نشان. در دهم این ماه با وقار امارت، کاسب این همه افتخار امارت، کاسب این همه افتخار امارت. چه لشکر و سپاه چه نامدار امارت، کاسب این همه افتخار امارت، کاسب این همه افتخار امارت. در تاریخ افغانان سرفراز گذشتن، در آن سال قبلی این الحاد شکستن، در آن سال قبلی این الحاد شکستن. به تو شأن و شوکت پایدار امارت، کاسب این همه افتخار امارت، کاسب این همه افتخار امارت. چه لشکر و سپاه چه نامدار امارت، کاسب این همه افتخار امارت، کاسب این همه افتخار امارت. در زمان طویل فداکاریتان این ثمر آن است، عیان است در جهان، این ثمر آن است، عیان است در جهان. لیاقت وصفتان کرد گفتار امارت، کاسب این همه افتخار امارت، کاسب این همه افتخار امارت. چه لشکر و سپاه چه نامدار امارت، کاسب این همه افتخار امارت، کاسب این همه افتخار امارت، کاسب این همه افتخار امارت.